السلام علیکم. زمونږ چې کوم مهاجر کم مسافرونه په خلیجي ممالک کې دي، مطلب دوبۍ شو، قطر شو، بحرین شو، عمان شو، سعودي عرب شو، په دغه ځای کې چې کوم دي نو د هغوی سره د عرب په دغه ځای کې داسې سلوک کوي لکه دا چې د هغوی غلامان دي، لکه د دې ځای نه چې هغوی ایز ا ورکر ایز ا کارکوونکی نه وي تللی، ایز ا د ده غلام تللی دی، ورته داسې په داسې نظر باندې ګوري او داسې مس ټریټمنټ کوي. دا د ډېر وخت نه دغلته کې دا مسله راچلېږي او دا ټوله دنیا د دې مذمت کوي چې دا کار په دغه ځای کې صحیح نه دی. دې ته موږ وایو اصل کې چې دا په کوم بنیاد باندې دغلته کې مس ټریټمنټ د دوی سره کېږي او دوی څه کولی نه شي، د نظام ته دغلته موږ وایو کفاله سیستم. کفاله سیستم دی څه شی؟ وجه د دې څه شی ده، جرړې د دې څه شی دي چې دغلته کې، او حل د دې څه شی دی چې دغلته کې د دغه خلکو سره دا سلوک کېږي، څنګه به دا سلوک ختم کړلی شي. ګوره دا کفاله نظام نه دی، دا تقریبا په 1950 کې 1950 کې رو جوړېدل شروع شو. دا کوم چې ګلف کوآپریشن کونسل دی، په کوم کې چې ګلف کنټریز دي، صحیح شو. دا سټیټ اف هارموز چې په کوم ځای کې د اوبو ورغلي دغه ته ګلف وایي، د دې څه چې چام بارډر جنګېدلي دي، دغه ټول ګلف کنټریز دي. عمان پکې راځي، سعودي عرب پکې راځي، بحرین پکې راځي، دوبۍ پکې راځي، ایران هم پکې راځي، عراق هم پکې راځي، دا ټول پکې راځي، دا ګلف کنټریز دي. نو په دغه ځای کې خو تا ته پته ده چې 1950 خواوشا د تیلو شور او زور جوړ تیر دغلته کې تیل راختي وو او د تیلو په بنیاد باندې خو د دوی اکانومي ټوله ولاړه ده. نو اوس دا د تیلو نه چې کومې پیسې پیدا کېږي د دې په ترو باندې په ملک کې کار کول او خپل یو اکانومي جوړول، نو دوی ته د لیبرز د مزدورانو ډېر غټ ضرورت رالی، एकदम سره پیسې لاس ته رالی، د ځمکې نه راوختلې. نو اوس د مزدورانو ضرورت رالی، نو دوی چې راشه د مزدوران به د بار ملکونو نه راوغواړو، پیسې به ولله ښې پیسې ورکوو، راځي به دلته خو دلته به ایز مزدور راځي، د مزدور په نظر به ورته ګورو چې ډېر اخوا دېخوا راسونه کړي، مطلب یو قسم له به ورته د غلام په نظر باندې ګورو. نو په هغې ترو باندې دوی یو سیستم جوړ کړو او هغه سیستم ته موږ وایو کفاله سیستم. اوس په دې کفاله سیستم کې څه شي د یو کس چې هلته کې ځي که نه، نو د یو عربي په ترو باندې به ځي، هغه عربی به د کفیل انګلیش کې ورته سپانسرشپ وایي، د هغه د سپانسرشپ په ترو باندې به هلته ځي، داسې نه شي تللی. اوس چې هلته لاړ شي نو هلته کې د ټول ډاکومنټس به د کفیل سره په قبضه کې، او د کفیل نه بغیر د دغلته کې لقم نشي والی چې څه کوي د کفیل په خوښه باندې به کوي. مثال کې طور پر نمبر 1 په کفاله نظام کې د خپل جاب نشي چینج کولی، د خپل کار نه دا نشي بدلولی. اسې فرض کو دی په یو کمپنۍ کې کار کوي، د هغې کمپنۍ نوم دی A، او د کمپنۍ کې دله 1,000 روپۍ ورکوي. اسې مثال در کوم، صحیح شو، 1,000 روپۍ ورکوي پاکستانی چلو، او خوا کې ورسره بله کمپنۍ ده هلته کې به د هغه 80,000 روپۍ ورکولی شي. نو ظاهره خبره ده چې یو کس دلته کې کار کوي چې هلته کې راله ډبله د سیم کار تنخواه راله هلته ډبله راکوي. نو ولې هلته نه کوم؟ اوس که دا ته په خپل ملک کې وي دلته به د ډیزاین ورکړی او هلته بدلی وي، هلته دا نشي، د کفیل د اجازت نه بغیر نشي. هغه که تا ته وایي چې ته به جاب نه چینج کوې، هلته به نه ځي، ته نشي تللی، ته به په دغه ځای کې کار کوې او په دغه پیسو باندې به کوې، په دغه ځای کې ته تړلی شوی ګیر یو قسم دا په ده باندې خرڅ شوی، څنګه په چې غلامانه سیستم و. نو په دې وجه باندې د دې نه خلک ډېر زیات تنګ دي. د دې نه علاوه ته ګوره که چوټیا دي ملک ته راځي، نو د هغه د اجازت نه بغیر چې هغه تا د اجازت در نه کړي، ته چوټي هم نشي اخیستی. ستا که په کور کې سل غم خادیانې وي، که درته مړی هم شوی او که درته بیمار هم پروت و، هغه ته د اجازت نه درکوو، نشي راتلی. ستا ایمرجنسي وه راتلل، هفته 2 هفتې 3 هفتو کې راتلل لازمي وو، هغه ته 5 میاشتې 6 میاشتې ایسارولې چې دلته کې کار دی، دا کار ختمول غواړي، هله به ځي، نو به ایسارې کړي، د هغه د اجازت نه بغیر نشي لق والی، نشي دی راتلی. نو دا دغه سیستم ته بیا مونږ کفاله سیستم وایو چې ستا ټول کنټرول د کفیل سره د هغه په اشارو باندې کېږي. اوس په دې باندې چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی هغه د دې ډېر سخت مذمت کړی دی، داسې بلاشي ملکونه نور هم د دې مذمت کوي چې دا د دې مزدورانو سره ډېر مس ټریټمنټ دی، تاسو ښه نه کوئ، او مختلف قسمه پوینټس هغه راوباسي چې یاره ګوره یو تاسو په دغه باندې اکثر کار دومره وکئ چې هغه کار په انسان باندې کول په کار نه وي، بلکې په ځناور هم کول پکار نه. هغه خلک په ماشینانو باندې کوي، ماشین هم کله ناکله دمه ورکوي، اکثر 18 غنټې 20 غنټې 24 غنټې هم پکې ډیوټي لګېدلي او ډیوټي به کوي. نو لانګ هاورز ورک داسې هم پکې راځي، کیسز مس ټریټمنټ ورسره سیوا کېږي، مطلب په داسې یو نظر ورته کتلی کېږي دا چې لکه اډولی انسان دی. په بیمارۍ په حالت کې د هغه هغومره خیال نه ساتلی کېږي څومره خیال چې ساتل پکار دی، هغومره فیسیلیټیز هغه ته نه پرووایډ کېږي څومره فیسیلیټیز چې هغه ایز ا انسان پکار دي. نو مس ټریټمنټ ورسره کېږي، په هغې نظر د قدر او د عزت په نظر ورته کتلی کېږي نه، بالکل د ځان نه یو جدا حسابېږي او ځان نه کمتر طبقې والی حسابېږي. د هغې نه علاوه د چوټي په ټایم باندې نه ورکړلی کېږي، که د ضرورت هم د چوټي نه ورکړلی کېږي. اکثر خو د زیاتو کسانو پیسې نښتي او پیسې ورته نه ورکوي، پیسې ورته نه میلاوېږي. کار د کړی د خپل کار کولو، کوم کار چې د کړی الریډي د هغې پیسې نه میلاوېږي. نو دا مختلف قسمه خبرې دا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن والا راوچتې کړلې او بار بار یې دې مذمت کړی چې یاره دا کار په دغه ځای کې ټیک نه دی روان. مختلفو نورو ملکونو هم د دې مذمت کړی دی او وجه د هغې زیاته دا بیانېږي چې یاره دغلته کې چې کوم دا سیستم دی نو دا د انټیریر منیسټري په کنټرول کې دی،
په کار خدا و دغه کې چې کوم لیبر زینو د لیبر منیسټري په کنټرول کې په کارو چې کوم په انټرنیشنل لیول باندې د مزدورانو حقوق دي چې هغه دلته کې هغوی ته ملاوېدل خدا انټیریر منیسټري چې کوم داخلي امور وزارت ته د هغه په کنټرول کې دی نو چې کوم په انټرنیشنل لیول په عالمي لیول باندې د مزدورانو کوم حقوق دي هغه دوی ته نه ملاوېږي د مزدور سره بالکل داسې سلوک کېږي لکه دی چې اړولی انسان نه وي نو داسې مذمت د دې سیسټم ډېر زیات وشو. اوس ګوره په دې وجه باندې سعودي عرب نه دی سعودي عرب هغه کوشش کوي چې دا سیستم ضرور چینج کړم ځکه سعودي عرب ته پته وه بلکې پته د ټولو ملکونو ته دا پته ده چې تیل به په ځمکه کې څونه اخر به ختمیږي یو خو به تیل ختمیږي یو د ټسلا غونته کې کمپنیانې او داسې نورې کمپنیانې کوم چې په لیتیم پسې نښتي دي او ځان رینیویبل انرژي طرف ته شفټ کوي یو په کلایمیټ کې مسله ابو هوا کې مسله روانه ده هغه ځان رینیویبل انرژي ته شفټ کوي د خبرې مطلب دا شو چې د تیلو نه د خلکو رجحان اوړي ورو او تیل هم دننه ختمیږي نو سوچ وسه پیدا دی چې زمونږ په ځمکه کې تیل ختم شو اقا محاوره ده تیل ختم کیل ختم نو زمونږ واپس هغه کاڼي دور ته غورځېدل والی ځکه چې موږ خپل ځان په نور څه کې نه دی ډیولپ کړی एकदम راله د ځمکې نه الله تعالی خزانې راکړلې او بس موږ مزدوران راوغوښتل دا کار راله کوه هغه کار راله کوه نو اوس بس کوم اوس خو زما خلک په کار دي داسې خلک چې هغه زما په ملک کې سکلفل خلک دي تجربه کار خلک دي په غور واوره دې پوینټ ته وروسته راته سکلفل تجربه کار خلک بالکل به ورته زه د خپل ځان په شان ګورم هغه شان عزت به ولرکم خو چې زما ملک ته راشي زما ملک مخ په ترقۍ بوځي څنګه چې یورپ دی هغه شان ترقي وکړو نو دقه ته موږ وایو د سعودي عرب ویژن 2030 په دې باندې ما بل لیکچر ریکارډ کړم دی هغه ته کتې شي نو هغه وسرو د کفاله سیستم چینج کړي چې زما طرف ته کم خلک د بار نه راځي کنه مایګرنټس راځي په هغه کې چې دا کم کمې راغلي دی روان دي چې دا ختم شي خلک واپس راتل شروع شي او تجربه کار خلک زه دلته کې راولم خپل اکانومي د تیلو نه راوباسم د تیلو نه انډیپندنت کم د تیلو نه ځان غیر منحصر کم او داسې خپل اکانومي اقتصاد ډیولپ کم نو په هغه کې مختلف چینجز خیر دومره کافي خو نه چینج شي خو یو چینج به کې دا راوسته دی آی تھنک سو چې د جاب چینج کولو په ځینو کیسز کې اجازه ورکړی چې د یو کمپنۍ نه بلې کمپنۍ ته شفټ کېدی شي په قلاره کوشش کوي چې دا کفاله سیستم ضرور چینج کم اوس ګوره غم خو مونږ له دې ځکه پکار دی کنه چې دغه ته کوم زمونږ دارونه تللي دي او په دغه علاقو کې اوسېږي تا ته پته شته سخت هغوی په ځان باندې څونه تېروي او د هغې سخت باوجود ملک له فایده د ټولو نه سیوا هغوی ورکوي دې خو وګوره دوی چې د بار نه کوم ملک ته پیسې رالیږي اوسېږي بار که نه هوا د هغې ځای استعمالوي خوراک د هغې ځای استعمالوي فیسیلیټیز د هغې ځای استعمالوي اوبه د هغې ځای څکي هر یو څیز هغې ځای کې کوي پیسې ستا ملک ته رالیږي ستا د ملک اکانومي ښه کېږي د بار نه چې کومې پیسې راځي هغې ته موږ وایو ریمیټنسز پاکستان ته 2024 کې تقریبا ټوټل ریمیټنسز چې د اوسه پورې کوم راغلي دي نو هغه 10 بلین ډالر دي د اوسه پورې چې کوم ریمیټنسز راغلي پاکستان ته د بار ملکونو نه مسافرانو رالیږلي دي مهاجرینو رالیږلي یا هر څه چې ورته ویل ته چې څوک اوسېږي او دوی پاکستاني رالیږلي دي هغه 10 ارب ډالر دي په دې 10 ارب ډالر کې صرف د سعودي عرب نه 4.5 ارب ډالر راغلي سوچ کوه د یو ارب ډالر لپاره پاکستان چې قرض غواړي څنګه آی ایم اف ته منډه وخو یو خمنډه وخو دغه خبره منو دغه خبره منو 4.5 ارب ډالر صرف دی خلکو د سعودي عرب نه پاکستان ته رالیږلي د دوبۍ نه تقریبا 3 ارب ډالر راغلي د جو سره د بحرین او کویت او قطر او دا وغیرہ ملاو کینو تقریبا د دې 46% ته سوچ کوه نیم په نیمه باندې چې کوم ریمیټنسز پاکستان ته راځي نو هغه د ګلف کنټریز نه راځي دغه عرب ملکونو نه راځي په کوم کې چې دوی په داسې نظام کې ټایم تیری په سخت باندې ټایم تیری دغه خلک چې کوم په دغه ځای کې ناست نو په دې وجه باندې د پاکستان بیک بون خدا دي کنه نو کم از کم دا خیال خو ساتل پکار دی په دې وجه باندې پتا کتلی چې عمران خان به دوی له فوکس ډیر زیات ورکو توجه به ډیر زیات ورکوله چې دا زمونږ د ملک ګولونه دي زمونږ د ملک اقتصاد په دوی باندې ټینګ دی دوی له توجه پکار ده د دوی تپوس پکار دی چې په دغه ځای کې د دوی سره بالکل د انسانانو په شان څنګه چې عربیان په خپل انسانان دي دغه شان سلوک د دوی سره کېږي نو هغوی به هم ښه آباد به زمونږ ملک به هم ښه اوس سوال دلته کې دا دی چې یاره یو وای کوېسچن ته وکړه ولې چې په هغې کې بلا خبرې تا ته کلیر شي چې تا ته د دې مسلې حل هم ښکاره شي د مسلې وجه هم درته ښکاره شي چې دا ولې داسې دی دا عربیان داسې سلوک کوي ولې نو سخت سلوک د خارجي خلکو سره ولې کوي حل د دې څه کېدی شي نو زه تا ته خبره کوم دقه وایي کې یو څو کوېسچنې راګیرې که ګوره ورته نمبر 1 دا عربیان نه دي دا ولې دومره سخت دي او په دې خارجي خلکو باندې داسې سختیانې کوي زړه پې درد نه کوي دا زه د ټولو عربیانو خبره نه کوم ښه بلا چې خلک نیکان خلک اسلام پسند خلک دیندار خلک چې د الله نه یریږي د یوم آخرت نه یریږي داسې خلک پکې بلا شته خو بلا شي پکې داسې خلک هم شته چې هغه دنیادار دي دونه پروا نه کوي نو اصل کې دغه عرب نه دي دا نېشنلیست دي ګوره نېشنلیزم خو بلا شي اقسام دي نیو نېشنلیزم دی او پخوانی نېشنلیزم دی او د ملکونو نېشنلیزم دی
هغه ډیټیل کې نه خو خبره ده کلیر کوم قام پرست دی په دې توګه باندې چې یو خو په دې قبایلی عصبیت دی یو قبیله چې د بلې قبیله دا دوی په جینس کې راچلېدلي دي صحیح شوله یو قبیله د بلې قبیلې سره نه لګي د یوې قبیلې نه که څه مسله په هغو کې پیدا شوه دا بله قبیله د هغوی خلاف ښه پر زور ودرېږي دقه شانته کې که د خارجه نه یو بل انسان رالی بل ژبې ویلو والا او دا ټول عرب دا ټولې قبیلې په خپل منځ کې بیا یو دي دا بیا یو قام دی او هغه ته به په کم نظر باندې ګوري کمتر نظر باندې به ورته ګوري سخت قام پرستی نو هغه ته بیا د انسان په نظر دوی نه ګوري دا ګوره په دقه عربو کې دا د ډېر وخت نه دا راچلېږي نو چې کله زمونږ خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی مبعوث کو په دوی کې دننه رالی په دوی کې دننه مبعوث شو نو په هر ځای کې د دوی دماغ جوړ کړو د هغې مینټیننس یې کړی ورته ویلي چې ګوره خبردار تاسو الله تعالی د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړی تاسو د یو آدم علیه السلام اولاد یې دقه ریسیزم یې ترې ختمو دغه لسانیت پرستی نسل پرستی یا قام پرستی دی یې ختموله تو خطبه الوداع وګوره په حجت الوداع په موقع باندې چې کوم خطبه پیغمبر علیه السلام کړې ده د صفت مکه په موقع باندې چې پیغمبر علیه السلام رالی او اعلان یې وکړو چې نن هغه د خپل نسل د وجې نه د خپل آبا او اجداد باندې د فخر کولو د کم غرور چې په تاسو کې هغه تاسو د الله تعالی ختم کو تاسو ټول د یو آدم علیه السلام اولاد یې مطلب د یو بل عزت به کوي یو بل ته د انسان په نظر ګوري او برتري صرف په تقوا کې ده نو هغه ورو د دین راوستل نو ته په هغه وخت کې سوچ وکړه هغه وخت عرب څنګه دقه غلامان به ساتل کې به نه ساتل او اکثر به د حبشین غلامان راوستي او هغه به ځان له چونکې د بل جبي ویلي والو د بل قام بو د بل نسل بو هغه به راوستي هغه ته به کمتر کته او به ورته د انسان په نظر کته نه دومره ظلم به وسکو ترس به پینه راتلو ځکه د دوی د قبیلې نه نو د دوی د قام نه او خو دوی قام پرست نو هغه باندې به دقه شانتي میس ټریټمنټ کو چې دا خو یو غلام دی د دې قابل دی دا خو د عام انسانانو په شان انسان نه دی نو هغه خو د پیغمبر علیه السلام ختم کړو خو د هغې نه بعد قرون اوله ختم شوه واپس هغه عربیان خپل هغې ځایونو پوزیشنو ته تلل شروع شو چې کوم پکې دینداره دي هغه اوس هم پکې ښه دینداره پراته دي خو چې کوم نه دي هغوی کې اوس هم دا خوی شته دی نو چونکې دنیا نوې شوې ده نو هغه شان غلامان خو اوس نشته دی هغه شان غلامان خو دوی نشي راوستی څنګه چې په جنګونو کې راوستل خو د کفالې نظام په ترو باندې خپل هغه سیټسفیکشن کوي هغه غلامانه سوچ چې بل کس د ځان نه کم وساتي خپل ځان په هغه برتر وساتي په هغه باندې هر قسم کار کوي هغه اوس هم پکې په دغه جدید سیستم په ترو باندې هغوی چلی نو یو خو د دې دا ریزن دی صحیح شو بل ګوره یوازې دا مو وایه چې په هغه کې غلطي ده هغه ته چې یو ګوتې نیولې دا درې ګوتې ځان طرف ته دي نو ځان ته مو ګوره په تا کې هم بلا شی غلطیانې دي په تا کې هم بلا شی غلطیانې دي او غلطیان هم په دوه قسمه باندې یو خو په تا کې دا غلطي ده که نه چې ستا د ځای نه خلک لاړ شي هر قسمه 2 نمبر کار دوی کوي سمګلرز هلته کې ګیر کړه نو د دې ځای نه به سمګلینګ دوی کړی په مختلفو طریقو باندې دا د نشې او د مختلف قسمه څیزونه هلته کې وړي داسې که لاړ چې هلته کې 2 نمبر ورک پرمټ یې جوړول 2 نمبر اقامې دا وغیره کول کرپشن کول دا به ستا خلک په هغې کې انوالو راخیږي دا خلاصه کې په دې کې به ستا سوالګري چې پکې ویني سوالګري په مختلفو ملکونو کې ګیر شوي په دې کې خو خیر زیاتره پنجابیان انوالو وي خو بیا هم د ستا د علاقو خلک په دې کې انوالو وي سوالګرو کې ته وګوره دې باندې لږ غونته کې ریسرچ وکړه تا ته به پته ولګي داسې پکې د ډېرو بیهیویر سیټ نه وي په نسه خبره د هغوی جګړه کېږي بلا شی خو پکې غلاګانو ته هم لاس واچوي که څه څیز ولا داسې دروند غونته کې څه وایر مایر ولا لاس ولا ورلی نو هغې اوچت کو نو داسې خو بلا شی خلک زمونږ د خلکو د منځ نه موتي دي که نه چې په هغوی کې دا غلطیان شته دی هغې ته هم سوچ کول پکار دی او د هغې د وجې نه خو بیا هغوی ته وي چې قام پرست دي د دې یو څو شتو خلکو د غلطیانو د وجې نه هغه ټول قام راایسار کړي چې دا ټول داسې دی دا ډول د انسانانو ویلو لایق نه دي دا دقه شانته کې کمتر ساته او څنګه چې په ځناورو باندې کار کولی شي داسې په دوی باندې کار کوه څنګه چې په مشینانو باندې کار کولی شي داسې په دوی باندې کار کوه پروا یې مه کوه نو هغه ته خپلې غلطۍ ته مو ګوره څومره چې ستا ایمیج په دنیا کې ښه و که نه هغومره په دنیا کې خلک تا له عزت درکوي او د هغې علاوه بل ستا غلطي دا ده زمونږ د دې ځای نه خلک ځي که نه نو هېڅ سکل هېڅ هنر ورسره نه وي بس چې څه طریقه وله نه ورځي که نه هېڅ چل وله نه ورځي بله سعودي عرب ته به لاړ شم څه به وکړم دا نو هغه سړی چې بیخي څه سکل مل ورسره ایني نو په دنیا کې کم قام کم ملک ته د هغه ضرورت وي ته ما ته داسې ملک ته معلوم دی چې هغه وایي چې داسې انسانان ماله راولېږه چې ټک ولې نه ورځي چې په ټک هم نه پوهېږي دا ماله راولېږه چې صرف ډوډۍ خوري او اوبه څکي او باقي ته پته ده څوک داسې غواړي نه مونږ په خپل ډیجیټل سکلز باندې کار کوو چې نن سبا دنیا ټوله نه سوا ډیجیټل طرف ته روانه ده او نور هم پرمختګ په هغې کې کوي نه مونږ په خپل بزنس کې طریقې زده کوو چې د بزنس طریقې څنګه دي او څنګه کول غواړي خپل بزنسز خپل انډسټریز به څنګه ودرې هغه چلونه مونږ نه زده کوو داسې د دې علاوه نور سکل شو لکه الکتریکل سکل شو میکانیکل سکل شو یا د ګاډو میکانیکس وغیره دا شو
په هر توګه باندې چې ګوري څه سکل څه هنر چې هغې ته د خلکو اجتي چې ستا ډیمانډ په دنیا کې سیوا کېږي چې ملکونه دې په خپله غواړي هلته کې به عزت هم بیا ستا په خپله از خود هغه کېږي ځکه چې هغه ته ستا ضرورت دی خو نه تا سکل هېڅ شی دې نه زده کړی ژوند دې دغه شانته کې تېر کړی اوس هم نه زده کې زما نه بس پیسې ګټل دي سعودي عرب ته به لاړ شم څه ټاټکې اوچتول دي خو ګران کار نه دی مزدوري وغیره به کوم ګوره مزدورۍ کې شرم نشته دی حق حلاله مزدوري ده کوه خو په ځان باندې خو دونه توجه هم پکار ده چې څه هنر څه داسې زده کړمه چې خپل عزت په دې دنیا کې په خپله سیوا کړمه په خپله خپل عزت د خلکو سره پیدا کړمه چې خلک زما عزت کول شروع نو هغه عادت هم زمونږ په زیاتو خلکو کې نشته دی هغه سکلز مونږ نه زده کوو نو دا زمونږ غلطیان دي دې ته هم سوچ پکار دی بل زمونږ د سیستم غلطي که زه تاته ویم که نه لکه زه ستا نه سوال وکړم ستا نه که فرض که دا عربۍ تاته ووایي دا عربۍ چې ټیک د زه ته زما په نظام باندې ډېر سخت تنقید کوي چې دغلته کې دا کفیلان عجیبه خوی ساتي او عجیبه رویه کوي او دا کوي او مونږ له پیسې هم سیوا نه راکوي په مونږ باندې هم کار هم سیوا کوي نو ما خو په زور خو ته نه یې راوستی ته ولې سعودي عرب ته راتلې ته ولې دوبۍ ته راتلې مونږ درپسې لیټر درلېږلی و چې راشې شابه مونږ په زور په زنځیرانو کې هم تړلی وي مې راوستی وي ته د خپل ملک نه دلته رالې ولې ځکه د خپل ملک نه دلته رالې چې تا ته پته وه چې زما په ملک کې چې څونه تنخوا ماته میلاویږي څونه پیسې میلاویږي کم از کم د هغې نه خو سیوا میلاویږي که نه که نور څه نه ته ځکه دلته کې رالې د دې مطلب دا دی چې ستا ملک ستا په علاقه کې ستا په سیستم کې فرق دی نو زمونږ خلکو کې یو دا پولیټیکل اویرنس هم نشته دی سیاسي شعور هم پکې نشته دی چې خلک ایز ا هول سیاسي طور موټیویټډ دي پوهیي سیاست پوهیي او په خپل سیستم باندې کار کول شروع کړي چې یاره دا زمونږ علاقه دا زمونږ ملک دا به د کمې پورې داسي زمونږ بچي هم بیا زمونږ په شان وخت تېروي زمونږ نوسي زمونږ کړوسي زمونږ ردیب پردیب هم زمونږ په شان وخت تېروي که نه د هغوی دپاره خو دا نظام جوړول غواړي که نه نو هغه خو زمونږ په خلکو کې بیا بایزنس دومره دی څوک چې سیاست زده کړي که نه زه چې ورته اکثر زنده‌باد او مرده‌باد ویم دغه ته بایزنس وایي یو طرف ته بایز شي یو پارټي خوښ شي یا یو لیډر خوښ شي په هغه پسې اندادون ورپسې شي دا هغه خلک چې کوم از کم سیاسي سوچ پکې پیدا شي دا صرف هغه یادوم کومو کې چې نشته هغه خو بیخي سیټ ته کومو کې چې پیدا شي هغه په یو پسې ورپسې شي خو چې زه ورته ویم چې هلکه ګوره دا زنده‌باد او مرده‌باد په دې طریقه باندې مونږ خرابوي ذهن ته خبره کوي چې خبره خو دې صحیح ده ویې مني په سبا چې ورته د هغه د پارټۍ غلطي یا د هغه د لیډر غلطي وښیم سړی एकदम غوسه شي دا خو رانګ نمبر دی مړه طارق پټان رانګ نمبر دی دا موږ وردا ګمراه دي دا خو ما اورئ مړه دا خو دله خو څه نه ورځي دا خبرې شروع شي ود پروف ود دلیل ما خبره کړي ود دلیل هغه کاونټر کولی نه شي د دلیل سره د ثبوت سره کاونټر کولی نه شي بس دا نه دی دا ټیک نه دی به ټیک نه دی خبره ختمه یا په بل ځای کې داسې وړوکې غونته کې څه غلطي راوباسه او دا هغه د نه غلطي شوې ده دا ټول غلط دی دا زمون په خلکو کې فرق دی دا اول پولیټیکل اویرنس نشته او کم خلک چې پالیټکس طرف ته راشي نو بس هغه په بایزنس کې دننه وشي په زنده‌باد او مرده‌باد پسې وینخلي نو په سیستم باندې په پالیسیز باندې په هغې کې دننه په فرق باندې سوچ نه کوي نو سیستم نه ډیولپ کېږي په هغې کې هغه خلک راځي چې کم خلک د سیاست نه کاروبار جوړولی شي او ځان ته فایده اخیستی شي په ځان پسې خلک ولګوي پاپولیزم شروع کړي او ښې پیسې ترې وګټي ښه فایده ترې والي نو بل وجه چې دغلته کې دغه خلکو سره دا سلوک کېږي دغه خلک د خپل سیستم ځپلی شوي خلک د هغې نه وتي دي نو خپل سیستم هم ښه کول غواړي اوس په آخره کې ستاسو نه کوېسچن دا دی چې د دې سیستم حل کفاله نظام کم چې په خلکو باندې هلته کې دروند ثابت شوی دی کومونه چې خلک بلا شي تنګ شوي دي خو مجبور دي هلته کې اوسه پراته دي د دې خلکو د معیشت یا د ګټې یا د دغې نظام حل څه کېدی شي دا راته ته ووایه په کمنټ سیکشن کې د خپل رای اظهار اوس ته وکړه جزاکم الله خیر